بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ورونو خویندو، ډاکټر آصف اظهار یو پیر بیا تاسو سره. ډینډیلین دا یو بوټی دی چې په ټوله دنیا کې پیژندل کیږي او خصوصا د دې استعمال په ټوله دنیا کې ډیر زیات کیږي. پښتو کې ورته زیړګلې وایي او دا زیړګلې به تاسو په ډیرو ځایونو کې لیدلې وي. پکچرز ما تاسو سره شیر کړل. دا بوټی به تاسو پیژندلې وي چې څومره ښایسته بوټی دی. دا ښکاري خو ډیر مزیدار او اکثر خلک د دې د فایدې نه دي خبر. نو موږ خو پکې اکثر لا که تاسو خیال کړی وي په کومو ځایونو کې زموږ څاروي سریږي، دا اکثر له زموږ څاروي خوري او موږ ته چې کوم دی د دې د فایدو اندازه نشته دی، نو موږ یې استعمال نه کوو. خو که تاسو وګورئ، تاسو سرچ کوئ، په نیټ باندې سرچ کوئ، کوم چې د وسطي ایشیا والا ملکونه دي، دا یخ ملکونه دي، دا رشین سټیټس دي، آذربایجان، ازبکستان او مختلف داسې ملکونه. په دې کې که تاسو وګورئ نو د دې بوټي استعمال هغې ډېر زیات کوي. که تاسو وګورئ هغې دا بوټي راشوکوي، د دې دا ګل چې کوم دی، دا زیړ ګل او د دې دا پتې چې کوم دي، نو دا اکثر هغه خلک ځان له اوچوي. دا پتې چې اوچ کي، دا ګلونه چې اوچ کي، نو بیا دې سره دا پراته وي په ذخیره کې. او کله چې دا د واورو موسم راشي، هلته کې دا واورې ورېږي، نو دغه خلک د دې سیزونو د دې بوټو او د دې مختلف د ګلونه چې دي د دې کاوې څکي، د دې د کاوو استعمال کوي. نو یقینا دې کې به داسې څه فایدې وي چې هغه خلک یې استعمال کوي او دونه په شوق یې استعمال کوي. او په داسې ملکونو کې چې کم ښه ترقي یافته ملکونه دي او هغې هم دا استعمال کوي، نو یقیني طور دې کې فایدې شته. نن د دې ډینډیلین یا د زیړګلي فایدې زه تاسو ته وایم، نو بیا به تاسو هم که کله روان یي او دا تاسو ووینئ، نو یقینا چې تاسو به هم دا شوق وي چې دا بوټی ځان له روشو کوو، د دې دا ګل، د دې دا پتې، دا مونږ اوچې کړو او دا مونږ استعمال کړو. اکثر دا چې اوچولو دپاره نارمل دا چې اوشو کوئ، د دې ګلونه، د دې دا پتې، دا په نارمل آب و هوا کې دا اوچیږي. لږ موده اوچولو ته پرېږدئ چې کله اوچېدلو باندې راشي، چې اوچ شي، نو بیا دا تاسو یو 4-5 غنټې نور ته کېدی چې دې کې کومه نمي وي چې هغه ختمه شي. بیا که دا تاسو پیک کوئ، نو هغه نمي په وجه به دا خرابېږي نه او دا به اوچ وي تر ډېر وخته پورې. تاسو بیا دا سټور کولی شئ که جمع وي، او که بیا داسې نور داسې حالات وي، خصوصا ډېرې یخې علاقې چې کومې دي هغې کې بیا قهوه کې، خپلو چایو کې یا خپل مشروباتو کې د دې استعمال کولی شئ. دې نه علاوه د دې استعمال مختلف ترکاریانو کې هم کیدی شي، لکه څنګه چې مونږ په خپلو ترکاریانو کې میتي یعنی ملخوزې استعمالو، اوچې ملخوزې استعمالو، میتي دانه استعمالو، د هغې دانه استعمالو. نو داسې که دا تاسو کرش کوئ دا او دا په خپلو کټوۍ کې یا روټۍ کې یا خوراک کې دا تاسو شامل کړئ، نو یقیني طور د دې هغه فایدې تاسو بیا هم اخیستی شئ. زیاتره فایدې په هغه صورت کې دي چې دا تاسو په قهوه کې یا په چایو کې یا خپلو مشروباتو کې واچوئ، دا وخوټ کېږي، دا پخې شي او قهوه ترې جوړه شي، نو د دې فایدې یو په ډبل شي. دا تاسو مختلف قسم قهوو سره مختلف قسم سیزونه، لکه څنګه چې لونګ شو، دې نه علاوه زیره شوه، دالچیني شو، د دې مختلف سیزونو قهوې اکثر زموږ کورونو کې جوړیږي، استعمالیږي. نو که دا مونږ هغې سره ایډ کوو او دا استعمالو، نو د دې فایدې مونږ اخیستی شو. فایدې څه دي جناب؟ د ټولو نه اول چې کوم خلک د دایمي قبض شکار دي، دغه قبض ختموي. فلویډ ورسره ښه ډېر لاړ شي، فایبر ورسره لاړ شي، نو دا قبض ختموي. بل که تاسو وګورئ کومو ځایونو کې چې د دې استعمال زیات کیږي، نو هغه اکثر دا برفاني علاقې دي چېرته چې واورې وشي او 6 میاشتې دا واوره پرته وي، جمع وي، تازه سبزیانې نه وي، تازه فروټ نه وي، او خلک اکثر له ځان له سټور کړي خوراکونه هغې ایښلي او هغه سټور کړي خوراکونه هغې استعمالوي، نو هغې سره د دې قهوې څکي. نو یقیني طور چې دا سټور کړي خوراکونه کم وي، هغې فایبر کم شي، هغې سره چې کوم دی قبض راځي. نو که بیا تاسو د دې استعمال ورسره کوئ، نو دا قبض مسلې چې کومې دي دا ورسره حل شي. هضمه ورسره ډېره زیاته ښه وي. هضمې او قبض نه علاوه که راشو، نو بیا دا داسې ده چې ستاسو د بدن میټابولیک ریټ دا ښه کي. نو د بدن میټابولیک ریټ چې ښه وي، ستاسو وجود په یخ موسم کې ګرمي زیاته پیدا کوي او ستاسو یخني د برداشت کولو چې کوم دا قوت دی دا ښه شي. د بدن میټابولیک ریټ ښه وي. چې د بدن میټابولیک ریټ ښه شي، هغې سره به څه کېږي؟ ستاسو د وینې ګردش به ورسره ښي. نو هغه خلک چې کوم د وینې نه رایکولو دپاره مختلف قسم ګولۍ خوري، چاته د زړه پرابلم وي، چاته سټنټ لګېدلی وي، چاته خدای مکه مخکې فالج شوي وي، د چا وینه ټیک وي، نو هغه خلک که د دې استعمال کوي، نو یقیني طور دا ګردش ښه وي او هغې کې چې کوم دی نو دا د زړه بیماریانې او دا مختلف قسم بیماریانې دې نه بچ وي. بل دا ده چې دا په مختلف طریقو باندې بلډ پریشر هم کنټرول کوي. د ټول نه اول تاسو فلویډ واخلئ، دې سره فلویډ ملو شي. بله دا ده چې دې کې ډایورټیک افیکټ دی. ډایورټیک افیکټ یعنی دا ستاسو ګردې په ذریعه باندې چې کوم دی ستاسو د تشو متیازو اخراج دا زیات، نو ستاسو په بدن کې چې کومې زاید اوبه دي، زیاتې اوبه دي، هغه هم ورسره لاړې شي. هغې سره سره چې کوم دی نو زاید نمکیات چې کوم دی هغه هم ورسره لاړ شي. نو اوس دا اوبه او دا نمکیات دا چې کله هم وځي، نو ستاسو بلډ پریشر چې کوم دی ان نارمل ته راشي. ستاسو بلډ پریشر ښه نو که
د چا بلډ پریشر های وي د بلډ پریشر لپاره هم د دې استعمال تاسو کولی شي او تاسو بلډ پریشر په قدرتي طریقه باندې دې سره کمیدي شي. د زړه د مریضانو خبره ما مخکې وکړه، بلډ پریشر مریضانو خبره مې وکړه. بیا دا د وینې ګردش چې کله ښه وي نو یقیني طور چې د اکسیجن اکسچینج ښه وي، یقیني طور ستاسو وجود ته اکسیجن ښه رسي، ستاسو نور وجود چې کوم دی ورسره ډیر زیات ښي، خصوصا ستاسو برین دا ورسره الرټ وي. نو که چاته داسې کمزورتیا وي چې یاره زما اعصاب کمزوري دي، اعصابي کمزوري راته، هغه هم د ډنډیلین یعنی د دې زیړګولي دا استعمال کولی شي او دینه فایدې اخیستې شي. بل راځو جناب هغه خلکو طرف ته چې څوک وزن زیات دی او هغه وزن کمول غواړي، نو هغه د پرم زبردست چیز دی د دې کاوی چې کوم دی نو اثر په بدن باندې چې میټابولیک ریټ هم ورسره زیات شي او دا چې کوم دی ستاسو لیپید پروفایل یعنی ستاسو کولیسټرول او ستاسو فیټس دا کنټرول ساتي، ځکه چې په دې بوټي کې هیڅ قسم ته فیټس نشته. نو که تاسو دا اوچ کوي او دا استعمالوي دې سره ستاسو د وجود فیټس کمیږي، چربي کمیږي، کولیسټرول کمیږي، میټابولیک ریټ زیات شي، نو یقیني طور چې ستاسو وزن کم دی هغه پکې کمیدي شي. نو که څوک وزن کې کمی کول غواړي او ښه قسمه قدرتي قهوه د هغې په تلاش کې وي، نو د ډنډیلین لیفز، ډنډیلین فلاورز یعنی دا زیړګولې د دې د بوټي د پتې او د دې د زیړې پتې دا که تاسو اوچې کوي او د دې د قهوو استعمال کوي یا د خپل خوراکونو کې استعمال کوي، نو یقیني طور تاسو دې سره ډېر ښه کیدی شي. بیا جناب دې کې مختلف قسم وایټامینز دي، مختلف قسم منرلز دي، که تاسو د هغې استعمال کوي نو یقیني طور هغه ستاسو نور وجود ته هم فایدې ورکوي، ستاسو امیونټي ورسره بوسټ کیږي، تاسو پې بیماریانو نه بچي. مرۍ دپاره خصوصا ډېر ښه دي، ځکه چې د دې جړی بوټیو کله تاسو قهوو استعمال کوئ خصوصا په یخ موسم کې، نو تاسو بار بار د نزلې، زکام، د مرۍ، د سینې د دې بیماریانو نه پې بچي. عزتمندو تمه لرم چې دا معلومات به ستاسو لپاره فایده مند وي، او که تاسو ګڼئ چې دا معلومات فایده مند دي نو دا خپل هم لایک کړئ دا ویډیو او خپل ملګرو سره دا معلومات شیر کړئ چې هغوی ته هم دا معلومات حاصل شي. خپل ډېر خیال ساتئ. الله پامان.